متاسفانه د پاکستان نظامیان او وایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي او اصلا فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اصلا فاروقي اصلا د وایسای سره مستقیما لري او خو هم زه کله په امنیت ملي کې وظیفه لرله. دوی په هغه کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي طالبان پاکستان سره او د وایسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېره بېشرمۍ په ځای دوی چې داخلونه لاس واخلي یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي، همیشه ډېر رقم مسایل کې بېشرمانه مداخله کړي او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرر کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حملې کړي دي او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربنده مداخله هلته یو ځل بیا مراجعه وکړو ترڅو وکولی شو د خپل هیواد او خپل ولس او د خپلو خلکو د حقوق نه دفاع وکړي. اصول څنګه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته چې د افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او دغوی اتباع یا دغوی دغه وګړی بیرته ورکوي؟ نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته د داعش داسې یو مهم غړی بیرته ورکا؟ اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهمنامه یا تعهدنامه یا قرارداد نشته چې هغه به د بندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دي پاکستان کې د امنیتي د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د کندوز والي شو، لکه مولوي میر احمد، لکه ابراهیم او داود جلالی په نوم یو څوک و چې مناسب نشو، داود سرخاو هغه د لوګر والي او کابل کې ډېر تروریستي حملې په 2009 کالو کې کړې وي او په لسګونه دا رقم افغانستان حکومت وار دوی نه تقاضا وکړه. مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړ، د دوی نه تقاضا وکړه چې د افغانستان حکومت ته وسپاري څو دوی نه د صلح په پروسه کې کار واخیستل شي. اما هیڅکله پاکستان دا کار نه دی کړی. نو اوس هم پاکستان د حق نه په ګاونډیتوب په لحاظ باندې جوړي هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان مابین کې دي داسې څه سند نشته چې افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دي چې داسې یو تروریست هغه د افغانانو د وینو یې لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري. نبیل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده، البته بیرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکړي؟ په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د وایسای سره روابط لري او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی په داعش د عنوان نه په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه، دوی فشار لاندې دي نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بیریږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او د تحقیقات نورم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او نور حملې چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړیږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې وکولی شي په هر خلک بیرته لاس راوړي. ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا ته باید قضیه راجع کړي. او متاسفانه یا په حسن نیت په نامه یا په هر دلیل چې په تیر وخت کې د افغانستان حکومت دا اشتباه کړې ده، امید دی چې دا اشتباه ونه کړي.